رستو چې کوم یو د ډانسونه روان دي خلک ډانسونه کوي موږ به دینه بعد چې کوم یو دي زو بابو سر ټاپ ته دیجنه تقریبا 16 کیلومتر باندې نو د لاري ویوز ټول هر څه پتا سو ته خایو ډیر خولي زیده نو ګورې صحیح ده بس موږ دیجنه روان کیږو اوس د بابو سر ټاپ اپیسوډ شروع کیږي پیر صاحب دینه مخکې مې هفته مخکې راغلی او چکر یې والي خو موږ ځان سره بیا را روان کړو په زور زیاتې را روان کړی وو نو پیر صاحب څه ایکسپیرینس په دویم ځل باندې راغلی یار الحمدلله ډېر نه چې حاضرونه کېږي بالکل خو خپل وطن را چاته کشمیري خو دا الله پاک یو جنت پیدا کړی په کې پی کې او ماشاءالله ډېر مزیدار دی بابو سر ټاپ ته نه راغلي که مسافرونه دي که بهر ناست دي که په هر ځای کې ناست دي نو هغوی دپاره دا ویډیو سپیشل ده چې بابو سر ټاپ ته په ګورئ صحیح ده روان یو بابو سر ټاپ ته 12 کیلومتر دی چیلاس ته 53 کیلومتر ګلګت ته 170 ټیک نو ستړي شو زه ډېر زیات تیز راغلم هغه ځای دلته کې او دلته کېناستو صحیح ده نو هغې ویټ کوم چې هغې راشي ملګري مې هغې لار روډ بند و زه د هغې د وجې دلته راغلم ملګري سره به ګپ شپ هم ولګوو او ډیټیل به ورسره هم شیر درغلم وګوره کنه وایما دی خو ګوره مخکې شټ نه وګوره مړه وایما وی په ځان مې نه په ما نه دا خبر رښتیا ده په جوکو غروب سره خېجو ښه لیلا وی لیلا په جوکو غروب کله دی ګورونه ګلونه تر غریبی پرسیدلی دی جانانا تر غریبی پرسیدلی دی
5 किलोमीटर पाते रहे, जस्ट 5 किलोमीटर। इंतज़ार की कड़ियाँ ख़त्म होने वाली है आप लोगों की, ठीक है। Just 2 kilometers, just 2, okay? Sebab warta waya apa माड़ा बस पके सुबह माड़ा sebab warta waya kana gora. او درې बस بارا اوس ورزو زدي ته زبردست د خپل ویو خایم دا پوینټ ډیر خپل چې کله هم په بوسر ټاپ ته دلته لګ 1 کیلومتر رستو لاندې چې کوم یو بوبيږي یو داسې زبردست سندري جوړه ده چې د انسان ورته زړه خوشاله شي. دا راغلو بابو سر ټاپ ته او دومره خلک راغلي د سورانو پاسې چې موږ خو کې موقع نه ملایږي زموږ خو زړه تنګېږي او دا بس خلک به برم ختلي دي لاندې ولاړ دي بل کار یې نشته راشه لکه زو پیر صاحب ځاله راځي موبایل نو کار نه کوي خو بیا به ګډوډ شو زه چې زو راځي لګي ځاله چې په خو بیا راځو بیا په شپه لاګو चिप्स गरम शो हाँ लकानो सिक्की सड़ा यार لاندې چې کوم روډ ته به بابو سر ټاپ نه چې کوم یو د ګلګت ته تللی دی صحیح ده وګورئ زه درته ښیم ډېر زبردست ډېره تیزه هوا لګي او انتهایي یخني زیاته را سانس هم مسله راځي نو یخني زیاته ده یار مصطفی بابو سر ټاپ کې مزه हुआ रेडी साकेरा ښه مزه हुआ وایي مته په کې څه A1 یخني ډېره وه پیر صاحب مزه وکړه بابو سر ټاپ کې ډیره کافي یخني او ډیره مزه خو یخني ډیره زیاته و یار واجد صاحب خو بيزي خو موږ له ټیم راغی واجد صاحب 738 تاسو چې بابو سر ټاپ مو کاتو ډیر کورې زه بار دا وتا ته پته ما ده پته را ساجد موسم ساجد بس خزیو موسم ډیر زیات یې خو هوا ډیره زیاته خراب ده ها او بدای پهلوان بھائی مقصود دی ګری حالات موسم ډیر مزیدار و ځکه دلته لاندې بیا راځي بالکل ګران کوتونکو بابو سر اپیسوډ اینڈ شو بل اپیسوډ 3 شروع شو صحیح ده نو دا ټیم مونږ نه بابو سر نه راغلو او دلته لاندې دلته سټے کو دلته ځان له فروټ وغیرہ چاټ جوړو چاټ کړو او زموږ سره اوسې بس بیا خپل سفر جاری ساتو